رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي لیس منا من دعا الى عصبیه، هغه څوک چې عصبیت ته دعوت کوي، هغه څوک چې خلک قوم پرستی ته دعوت کوي، هغه خلک چې څوک افغانیت او پنجابیت ته دعوت کوي. رسول الله وایي چې د موږ له جملې نه ده. رسول الله هغه له خپلې ډلې نه سړلی، رسول الله هغه له خپلو ملګرو نه سړلی. ورونو زه هغو مبارزینو ته وایم، هغو داعیانو ته وایم چې اسلام ته دعوت کوي، هغه چې اسلامي امت ته دعوت کوي، هغه چې اسلامي شریعت ته دعوت کوي، هغه چې د امت دردمن کړي، هغه چې د زړه د زخمونو پټۍ یوازې د امت عزت او د اسلام واکمني ده، چې په هغه ارمان پسې ځي. ورونو دغه معرکه چې نن د افغانستان او پاکستان په فرضي کرښو روانه ده، دا د پاکستان په خلاف نه ده، دا د پنجاب په خلاف نه ده. دا جنگ د پښتون او د پنجاب هغه تعصبي او قومي جنگ نه ده. ورونو دا جهاد ده، دا هغه جهاد ده چې د حزب الرحمن او د حزب الشیطان جنگ ده، چې د حزب الرحمن نمائندګي د اسلامي امارت کوي او د حزب الشیطان نمائندګي عاصم منیر او لدنه چارپیره کوم شیطان پاله انسانان چې ورسره په واک کې ورسره راتاو دي، هغه انسانان کوي. ورونو موږ نن ډیر داسې پنجابي ملګري لرو چې زموږ د فکر ملګري دي، ډیر داسې پنجابي ملګري لرو چې موږ د یو سنگر ملګری دي، زمونږ د استشهاد د مرکزونو ملګری دي. اما داسې پښتانه هم لرو چې هغه د حزب الشیطان د مهمو ارکانو نه دي. اگر که په افغانستان کې وي، اگر که په پاکستان کې وي، اگر که نورو اروپایي هیوادونو کې اوسي چې په موټرونو په ګاډو کې ناست یو موږ ته په لایف ته راځي، فیسبوکونو میډیاو ته راځي، سهار او بېګا خلک عصبیت ته، خلک افغانیت ته، خلک داسې یو تعصب ته بلي چې خلکو ته د پنجاب په خلاف باندې شعارونه ورکوي. د موږ د ځوان نوی نسل په اړه باندې غلط فکري او غلط نظریه ور وړاندې کوي. ورونو دا په یاد در سره ساتئ چې د هر هغه سړی چې د پنجاب خلاف وي، ورونو دا سړی د اسلام غوښتونکی نه وي. هر د پنجاب مخالف سړی د اسلام موافق سړی نه وي. هر د پنجاب مخالف سړی د اسلامي امارت یا په بل نوم باندې هغه خلافت چې ملا عمر رحمه الله بنیاد ایښی دغه خواخوږی نه وي. ورونو خصوصا هغه ورونو چې په میډیاو کې د حزب الشیطان په خلاف باندې مبارزه کوي، هغه ورونو ته زه چې ورونو خپل احساسات کنټرول کړئ، په خپل ځان واکمن اوسئ. د وړوکي تعصبي هدف لپاره هغه فکر، هغه نظریه چې له خپلو شیوخو او هغه ټوک ټوک او ورکو مشرانو نه موږ ته راپاتې ده، هغه نظریه او هغه فکر له لاسه مه ورکوئ. د هغو شهرت پاله او هغو متعصبو خلکو چې په میډیاو ته سهار او ماښام موږ ته راځي د افغانیت او د پنجابیت شعارونه موږ ته راکوي، ورونو د هغو پسې مه ځئ، له هغو نه مه متاثره کېږئ. حتی د هغوی هغه ظاهري لباس ته تاسې وګورئ، هغه د شریعت موافق نه ده. ورونو د پښتون او د پنجاب شعارونو نه ورتېر سئ، هغو شعارونو نه، هغه یو مبارک غزا، هغه یو مبارک جهاد، هغه چې د طاغوت په خلاف باندې نن شروع شوی ده، هغه جهاد ته ورونو تعصبي اړخ مه ورکوئ. له هغه تعصبي اړخ چې کوم دغه میډیاو ته نن راځي ورونو چې خلکو ته د افغانیت او د پنجابیت شعارونه ورکوي، له دوی نه تاسې رنګ مه اخلئ. هغوی مو ورونو تعصب ته کش کوي، هغوی مو قوم پرستي ته کش کوي، هغوی مو له اسلامي شریعت سره ورونو دوی مو هغه قوم پرستي ته کش کوي چې اسلامي شریعت سخت له هغو نه منع کړي وو. د الله خاطر وکړئ ورونو، هغه څه مه کوئ چې یو وړوکی شی ور باندې ګټل کېږي، یو غټ شی چې هغه نظریه ده، هغه فکر ده، هغه د امت یووالی ده، هغه د اسلام خواخوږي ده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت ته چې د امت لپاره پرېښې ده، هغه مه ور باندې بایلئ. د افغانیت او د پنجابیت شعار نه تېر سئ. ورونه داسې شعارونه په خاصه توګه اسلام پاله ځوانانو، اسلام پاله مبارزینو ته وایم، داسې اشعار ورکئ، داسې شعارونه ورکئ چې دغه شعارونه مې د راتلونکي نسل لپاره تربیت پاتې سي. د افغانیت او پنجابیت شعار نه، بلکې داسې شعار ورکړي ورونه چې دا جنگ د اسلامي امارت، بلکې د هغه خلافت چې بنیاد ملا عمر رحمه الله ایښی، د هغو جنگ ده، د یو طاغوتي او هغو خلکو په خلاف باندې کوم چې نتنیاهو او د ټرمپ استازیتوب کوي په دې خطه کې. ورونو شاته د نسل لپاره تربیت پرېږدئ، د خپلو ځوانانو لپاره تربیت پرېږدئ، او د هغو کافرانو هغه اهداف چې هغوی په کروڑونو مصارف ور باندې کړي چې څنګه د امت سره ټوک ټوک کې، امت سره بیل کې، امت په قوم پرستۍ او په وطن پرستۍ باندې وویشي. د الله خاطر وکړئ، د وړکي هدف په خاطر، د یو وړکي هدف لپاره دغه یو لوی د کافرانو دغه یو لوی هدف مه ورته پوره کوئ، مفت یې مه ورته پوره کوئ. په ځان باندې خبر نه د کافرانو لپاره کار کوئ، په ځان باندې خبر نه د هغوی د یو لوی هدف لپاره تاسې لګیا کار ورته کوئ.
ورونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث مصداق وګرځي چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته څه ویلي دعوها فانها منتنه پرېږدئ دغه قوم پرستي پرېږدئ دغه هغه پرستش چې خلک امت سره ټوک ټوک کوي